د نن ورځې موضوع مو ده څنګه په کالي لینکس کې د انټرنیټ څخه استفاده وکړو. سلامونه او نیک احترامات. زه اشرف خان یم او بیا راغلاست درته هم ستاسو خپل چینل یاران اکیډمي ده. په تېره ویډیو کې موږ د کالي لینکس انسټالیشن کتلې وه. که چا هماغه ویډیو نه وي کتلې یا یې کالي لینکس انسټالیشن نه وي زده، لینک یې په ډسکرپشن کې شته، تاسو یې کولی شئ له همدغه ځای څخه استفاده وکړئ. که غواړئ چې په کالي لینکس کې د انټرنیټ څخه استفاده وکړو، اوس که تاسو وګورئ وایر کنیکشن را روان دی، خو بیا هم زما کالي لینکس نشي سره کنیکټېدلی. د دې دپاره چې کنیکشن پیدا کړې ولاړ شئ ورچوال باکس ته. دلته چې هغه کومه کالي لینکس چې پر هغه باندې ودرېږئ، سیټینګس ته ولاړ شئ. سیټینګس چې کله ولاړاست نیټورکس ته ولاړ شئ. دلته اټیچ ټو پر دا ډراپ ډاون باندې به کلیک وکړئ، نیټ ته بیا واړوئ، اوکې یې کړئ. نو تاسو کولی شئ چې خپل په کالي لینکس کې د انټرنیټ څخه استفاده وکړئ. ګوره کنیکشن راغلی، واړ کنیکشن کنیکټ دی. دلته که زه اوس راسم براوزر اوپن کړم، یوټیوب باندې کلیک وکړم. اوس که تاسو وګورئ یوټیوب راته راخلاص کړي. تر بل داسې ویډیو پورې د خدای په امان.